السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو غواړم په دې ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې د واتساپ کې موږ تاسو څنګه کولی شو چې سټیکر جوړ کړو. دوستانو دغه ویډیوګانې دغه ملګرو دپاره دي چې د موبایل کاروانګه نه وي زده په تخنیکي برخه کې نه وي رسېدلي، نو انشاءالله موږ تاسو ته مسلسل ویډیوګانې جوړو په هره برخه کې د خپل هېواد په پرمختګ کې انشاءالله موږ پوره همکاري کوو، کوشش کوو چې تاسو هم یو شی زده کړئ. دوستانو موږ یو اپلیکیشن جوړ کړی دی د سټیکر په نامه باندې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی. نو دغه سټیکر غواړم تاسو ته معرفي کړم. نو تاسو چې کله سټیکر ته داخل شئ دلته دوه صفحې راوړي دوستانو. نو تاسو به زه غواړم دغه سټیکر حذف کړم. نو د دې وروسته تاسو ته طریقه در وښیم. دوستانو د دې اصلي صفحه په دا رقم راځي. دلته د وضعیت لپاره عکس جوړېږي او دلته سټیکر جوړېږي. نو زه غواړم دلته سټیکر جوړ کړم په لیکنې بڼه باندې یا په عکس باندې. تاسو به دلته دغه لاندې د سټیکر بکس جوړ کړئ. نو تاسو دلته په پښتو باندې لیکلي هم دي چې نوم ورکړئ. نو زه یو نوم ورته انتخابوم، احسان هلمندی. نو کله چې هغه تاسو بیا به اوکې باندې د اوکې نه بعد به تاسو دغه ژړه بکسه کلیک کړئ. دلته به د عکس سټیکر د عکس لپاره سټیکر او په لیکنه باندې. نو که تاسو په لیکنه باندې غواړئ د لیکنې ترتیب هم انشاءالله زه درښیم چې په لیکنه باندې دا رقم سټیکر جوړېږي. نو تاسو به انتظار سئ دوستانو. ګوره دلته چې لاندې تاسو کله نوم ورکړئ نو هغه رقم دلته په هره نقشه کې تاسو ته راوړي. مثال زه اوس غواړم تاسو ته مختلف رنګونه وښیم. په دغه رنګو کې تاسو ته راځي. دلته بیا تاسو اړولی هم سئ. نو کله چې تاسو هر رقم سیستم ته اړولی شئ تاسو به زه غواړم په عکس باندې جوړ کړم. تاسو به په ژیړ ډبې باندې کلیک وکړئ. دلته به دغه چپه لاس باندې ووهئ. دلته به مثال یو عکس ورته وټاکئ. دلته زه لاندې راځم، غواړم د دغه څخه یو سټیکر جوړ کړم. تاسو ګوره په دغه ځای کې څلور پنجې کولی شئ عکس دې ځای کې ګردۍ ماډل ته راوړئ. دلته اړولی شئ، هرې خوا ته اړولی شئ دوستانو. په دې ځای کې بیا چپه ورسته راوړئ. تاسو کله چې دا باندې ووه نو زه غواړم دا څلور پنجې کړم. دلته به تاسو اوکې باندې ووایئ. په دې ځای کې مختلف سیستمونه دي دوستانو. په دې کې تاسو پاکولی شئ. دا ټول سیستمونه دا رقم دي دوستانو. دا ترتیب باندې تاسو ته ټول تنظیماتونه انشاءالله زه درښیم. په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ چې داخلي اطراف پاک کړئ. او کله ګوره په دغه بل کونج کې چې کوم لیکنه ده په دې باندې بیا تاسو مابینځ پرېښولی شئ، نور اطراف یې لرې کولی شئ. نو دغه یو سیستم دوستانو غواړم دغه ذخیره کړم. تاسو به دغه ذخیره باندې ووایئ. دا که ثبت نو دا څنګه کولی شو چې واتساپ ته انتقال کړو. تاسو به لاندې ګورئ د واتساپ سیستم دی، دا به تاسو واتساپ باندې ووایئ. دلته به واتساپ ته راسئ. دلته به د اډ بټن باندې ووایئ. دا په واتساپ کې اډ شو. بیا انشاءالله زه تاسو ته ترتیب هم درښیم چې هلته څنګه ثبت شوی. تاسو به دغه ځای ته راسئ د وضعیت لپاره. کله چې تاسو شی جوړوئ دلته هم دغه لاندې دغه د یو اپشن دی، تاسو په هغه باندې ووایئ. دلته به ډبې ته راسئ. غواړم د دغه څخه یو د وضعیت لپاره یو عکس جوړ کړم. تاسو به اوکې باندې ووایئ. دلته بیا ذخیره کړئ. اوس غواړم دغه وضعیت ته انتقال کړم. تاسو به د واتساپ دلته اپشن راځي، دغه اپشن به تاسو باندې ووایئ. تاسو یې هر چا ته لیږلی هم شئ، وضعیت کې هم درولی شئ. نو دوستانو دغه یو اپلیکیشن و، دا د اپلیکیشن ستاسو خوښ شوی وي نو که چېرې غواړئ زموږ اپلیکیشنونه ترلاسه کړئ زموږ ټلیګرام چینل ته احسان الله ټیکنیکل ادرس دی، نو تاسو حتما هلته راسئ. او یوټیوب کې هم ملګرتیا راسره کولی شئ. انشاءالله موږ تاسو ته د خپل یوټیوب ادرس هم درلیږو تر څو پورې زموږ پښتو اپلیکیشنونه ترلاسه کړئ. په هره برخه کې انشاءالله موږ تاسو ته ویډیوګانې جوړوو. نو په بیا ویډیو پورې د خدای په امان.